یا الله زموږ روژه قبول کا. خدای زموږ د دغه میاشتې محنت قبول کا. خدای موږ کمزور مخلوق کې موږ په روژه کې پرهیز نه وکړي. خدای چې د روژې حق دی هغسې حق خو موږ نه کوي ادا. خدای چې د دې میاشتې څومره احترام او هغه احترام خو موږ نه کوي پر ځای. خدای چې د دې میاشتې څومره عزت او د هغه عزت خیال خو موږ نه وساتلی. خدای د ورځې هم ګناه راسه وسوه، د شپې هم راسه وسوه. خدای سهار هم ګناه راسه وسوه، ماښام هم ګناه راسه وسوه. خدای ته موږ معاف کا. خدای ته موږ وبخښه. خدای زموږ د ګناه مغفرت وکړه. خدای دغسې په ګناه لړلې مې در دې میاشته مه تېروه. خدای په ګناه لړلې مې در دې میاشته مه تېروه. خدای په هغه مایوس او ناامیده انسانانو کې مې مه راوله. خدای ستا دربار ته د دې میاشتې په خاطر ډېره لویه تمه لرو. خدای ستا دربار ته د دې میاشتې په خاطر ډېر لوی امید لرو. خدای زموږ مغفرت وکړه. خدای زموږ بخښنه وکړه. خدای زموږ د بچانو مغفرت وکړه. خدای زموږ د بچانو بخښنه وکړه. خدای دا شپه نن په اسمانو کې د انعام شپه ده. خدای زه بار بار دا وایم موږ انعام نه غواړو. خدای انعام خو به هغه څوک غواړي چې یو ډېرې کارنامې وکړي. انعام خو به هغه غواړي چې یو څوک دلاوري وکړي. خدای انعام خو به هغه څوک غواړي چې یو ښه کارکردګي ښکاره کړي. خدای موږ په دې روژه کې نه یو ښه کارکردګي لرو، نه یو ښه کارنامه لرو. خدای نه یو ښه عبادت لرو. خدای نه یو ښه پرهیز لرو. خدای موږ په انعام کې نن جنت نه غواړو. خدای ستا په فضل باندې غواړو. خدای د اختر د خوشحالۍ ورځې دي. خدای ستا بندگان یو، ستا د درباره بغیر بل دربار نه لرو. خدای ستا د درباره سه د اختر په مبارکي او شیریني کې غواړو. خدای پلار بچی ته هلته انعام ورکوي چې بچی کارنامه وکړي، لیکن پلار د اختر مبارکي بچی ته هلته ورکوي چې صرف بچی خپل پلار ته ژړا وکړي. خدای نن موږ ستا دربار ته ژړا کړه. خدای که ته د خپل درباره څه موږ ناامیده کې د چا دربار له ورسو. خدای ته مې د خپل رحمت څه مایوسه کې. خدای د چا رحمت ته انتظار وسو. خدای ته مو ربې، خدای ته مو خالقې، خدای ته مو مالکې. خدای موږ د ګناهګاره بندګانو د خپل درباره څه مې مه ناامیده کوه. خدای د پښیمانۍ اوښکې درته ویو. خدای ننواتې درته رالو. خدای ستا په دربار کې درته ناست. خدای موږ بخښنه غواړو. خدای ستا رحم دی. خدای موږ ستا وصلح ته تیار یو. خدای تا ته د خپلې پښیمانۍ اوښکې تویوو. خدای د خپلې پښیمانۍ خدای ته پر موږ ورحمېږه. خدای موږ کمزوری مخلوق. خدای موږ ګناهګار یو، د خپل ګناه اقرار لرو. خدای موږ مجرمین یو، د خپل خطا اقرار لرو. خدای ته زموږ پر اوښکو ورحمېږه. خدای پر خپل ګناه مې زړه درد کوي. خدای نفس په دوکو کې راوستلی یو. خدای په شیطان په دوکو کې راوستلی یو. خدای ته موږ د هرې ګناه څخه نن وساته. خدای د هرې ګناه مې بخښنه وکړه. خدای د ټولې زندګۍ ګناه او بخښنه غواړو. خدای د ټولې زندګۍ خطا او بخښنه غواړو. خدای تا ته په ډېره لویه تمه یو. خدای په ډېر لوی امید یو. خدای ته مو مه ناامیده کوه. خدای پر موږ باندې ورحمېږه. موږ ډېر ضعیفه مخلوق یو. خدای پر موږ باندې ورحمېږه. موږ کمزوري مخلوق یو. خدای ستا په رحم باندې موږ پټ کړه. خدای ستا په رحم باندې موږ وبخښه. خدای ستا په رحم باندې زموږ سره احسان وکړه. خدای دا مازیګری دی، د روژې مازیګری دی. خدای د روژې اخرنی مازیګری. خدای د جمعې مبارکه ورځ ده. خدای ستا رحمت په جوش کې دی. خدای ته مو بس وبخښه. خدای زموږ د بچانو بخښنه وکړه. خدای زموږ د کورونو بخښنه وکړه. خدای زموږ د قریبانو بخښنه وکړه. خدای د ټولو امت مسلمه بخښنه. یا الله که ستا دربار څه زموږ بخښنه نه وسي، خدای و چاته د بخښنې تمه وکړو. خدای د چا و دربار ته لاسونه وغوړو. خدای د چا و دربار ته اوښکې توکړو. خدای بس یو ته مو رب یې، یو ته مو خالق یې. خدای ستا بغیر بل رب نه لرو.
ستا د دربار بغیر بل دربار نه لرو، ستا د بخښنې بغیر بل بخښنه نه لرو، خدای ستا د رحم بغیر بل رحم نه لرو. خدای ته پر موږ باندې رحم وکړه، زموږ بخښنه وکړه، زموږ مغفرت وکړه. خدای آخرنی ګړی دی، خدای د اسمانه هغه لیست را روان کا چې په هغې کې زموږ د جهنم ازادي، زموږ د بچانو د جهنم څخه ازادي، زموږ د مور پلار د جهنم څخه ازادي، زموږ د قریبانو د جهنم څخه ازادي. خدای ستا دربار ډیر لوی دی چې د ټولو امت د جهنم څخه ازادي. خدای نن د ګناهګارو د خطاکارو د نیکوکار فرق مه کوه. خدای چې دا بد عمله دی نیک عمله دی، خدای دې ته مه ګوره. یا الله پلار بچانو ته د اختر په سهار هر قسمه شیریني ورکي. پلار یې بد عمل و نیک عمله ته نه ګوري، پلار یې بد و ښه ته نه ګوري. خدای ته نن زموږ د بد و د ښو امتیاز مه کوه. خدای پر موږ باندې یک رنګ د معافي قلم راکش که. خدای زموږ مغفرت و زموږ معافي نن د ټولو امت مسلمه وکړه. خدای امت مسلمه ډېر بې اثرې دی، خدای امت مسلمه ته یو سرفرست ورکه. خدای امت مسلمه نن په وینو کې رغړي. خدای امت مسلمه چغې و د هغې د بچانو چغې نن په اسمانو کې پورته کیږي. خدای د هغې اډوکې و غوښې په هوا کې ځله الوځي. خدای پر هغې باندې د چا زړونه نه دردیږي. خدای ته امت مسلمه باندې ښې ورځې راوله. خدای امت مسلمه ته ښه قیادت ورکه. خدای امت مسلمه ته ښه سرفرست ورکه. خدای دا روژه د امت مسلمه د ستړیا اخرنۍ روژه که. خدای د دې څه وروسته ښې ورځې په نصیب ورکه. چې څومره بیماران دي الله بیمارانو ته شفا ورکه. چې څومره حاجتونه او ضرورتونه لري خدای د اسمانه صفره که. چې څومره مشکلات خلق لري خدای مشکلات ور اسانه که. چې څومره پریشانی لري خدای پریشانی ور خوشاله که. خدای د خلکو قرضدارانو قرضونه ادا که. خدای چې د چا په رزق کې تنګي خدای ته رزقونه ور پراخه. د اسمان دروازې خلاصې که، د جنتو دروازې خلاصې که، د مځکې چشمې راپورته که. خدای د اسمانه سره رحمتونه راووروه. خدای د دې مسلمانانو که زه یم که دی د هر چا په زړه کې یو تمنا یي، یو غوښتنه یي، یو د زړه ارمان یي، خدای د ټولو هغې جایز ورپوره که. د هر چا په زړه کې یو مشکل یي، خدای د ټول د هغه مشکلاتو څخه خلاص که. د مجاهدینو جهادونه د دې امت قبول که. د مبلغینو تبلیغونه قبول که. د علماو محنتونه قبول که. د صوفیه کرامو مجاهدې قبول که. خدای چې څومره مردگان په قبرو کې زموږ مور پلار او زموږ قریبان دي خدای قبرونه جنتونه که. خدای د دې میاشتې په برکت قبر د جنت باغچه که. خدای ټوله زندگی چې څومره په قبر کې ورته ګوري خدای د جنت په نعمتو کې ورشمار که. خدای د جنت په نعمتو کې ور وګرځوه. خدای د جنت په نعمتو کې ور نصیب که. د قیامت منازل حساب و کتاب ستا حضور ته پیښېدل ټول ورته اسانه که. خدای زموږ د مرګ بعدم زموږ سره د اسانۍ معامله وکړه. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد.